السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. د قیامت علامونه یو بل علامه من ذکر کوو، هغه شرب الخمر، نشی عام کېدل. دا د نشی لفظ منګه په دې وجه باندې وي چې په احادیثو کې د لفظ خمر اطلاق دا په هر نشی شی باندې کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایو کل مسکر خمر، هر یو نشی شی دا خمر دی، دا په حکم د شرابو کې دی. دا یوازې نه ده ګنې چې صرف انګورو نه یا د وربشو نه یا د شاتو نه یا د کجورو نه کوم شراب تیاریږي هغې ته به خمر او شراب ویلی کېږي، او باقي نشي په دې باندې به د شرابو اطلاق نه کېږي. دا قول کمزوری دی، بلکې د صحیح حدیث موافق هر نشی شي باندې د خمر اطلاق کېږي. موږ ځکه تعبیر داسې وکړو چې د قیامت یو بل علامه هغه نشه عام کېدل دي، خلق به نشیان جوړیږي. روایت د طبرانی کې راغلی دي، دارنګه په روایت د بخاری کې راغلی دي، او د حدیث مخکې منګه لاوله کې بیان کړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. دا قیامت د علامونه یو علامه دار چې علم به پورته کلی شي، جهل مخکاره کلی شي، زنا به عام شي، او شراب چې کوي دا بس کلی کی، شراب خوري دا به ډېر زیات شي. زمانو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا خبر ورکولی چې د قیامت علامه دا د قیامت ته نږدې به نشي عام کېږي. نو واقعي چې په دې دور کې کومې نشي عامې شوي دي او د نشي کوم صورتونه دي، دا مخکې دور کې نه وو. مخکې دور کې به صرف دا یو قسم نشه به کېدله چې هغه به شراب و، مختلف صورتونه کې به و. د انګورو نه به هم جوړېدل، د وربشو نه به هم جوړېدل، او د کجورو نه هم جوړېدل، د شاتو نه هم جوړېدل، مختلفو اشیاو نه به جوړېدل. خو کوم صورتونه چې نن موجود دي دا مخکې دور کې نه وو. او اوس چې څنګه نشې عامې شوې، مخکې دور کې داسې عامې نه وي. او د هغې یو وجه دا هم وه، مخکې دور کې په دې وجه باندې ډېرې عامې نه وي چې د هغې دپاره حدود مقرر وو. شراب به چا وڅښل، نشه به چا وکړه، نو هغه باندې یو باقاعده حد جاری کېده. نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې به چا په چکو باندې خلک وال، چا په دې کوړو باندې خلک وال، چا په لتو باندې وال، چا په چپلو باندې وشتل، ردې بدې به ورته ویلې کېدلی شي. او کله به څلوېښت دورې ووهلی شول. عمر د ابوبکر د عنه په دور کې هم دغه شان ته وه. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه له بیا حد مقرر کو په اتفاق د صحابه کرامو سره اتیا دورې، چې اتیا دورې به دې والے کېږي. بهرحال د شرابو چې کوم وعیدات دي په په تفصیل کې ذکر نه ځم، مخکې هغه موږ په ګناهونه کبیره چې کوم بیان کړي وو په هغې کې موږ دا تفصیل کړی وو. صرف دې وخت کې چې د نشې کوم صورتونه د هغې لږ وضاحت کوو. نشه نن سبا دومره عام شوه چې عقلمن خلک چې کوم ځان ته وایي، ښه پویه خلک ځان ته وایي، ایجوکیټډ خلک ځان ته وایي، تعلیم یافته خلک ځان ته وایي، نو هغه خلک هم پکې مبتلا دی. مخکې به هغه خلکو نشې کولی چې کوم خلک به لوپر ټایپ خلک وو، څه کاروبار به نه و، روزګار به نه و، یا به چېرته څه ټینشن ورته لګېدلی او د خپل غم د ازالې دپاره، د خپل غم د ځایله کولو دپاره به هغه نشه شروع کوله چې زما دا غم غلطي. لیکن نن په تعلیمي ادارو کې
په سکولونو او په کالجونو په یونیورسټو کې د دې قوم بچي چې تعلیم د پاره تلی خپل پلار په روپۍ لګي پیسې په خرج کوي ځمکې ولا خرڅي خو دغه تعلیم پوره کول غواړي نن هغه خلک په نشو کې مبتلا دي او نن که تاسو ګورئ اکثر خلکو ته ټینشن هم په دې وجه باندې میلاو دی مور او پلار ته چې بچې په نشه کې مبتلا دی چرسو کې مبتلای یا بچرته آئس کی یا بچرته ټنډیانس کی او دا لاسه کې وسام خادو کی چې وګوري خادی له ورزي خادی را واده له ورزي کم چې پکې تعلیم یافته خلک دي کم چې پکې سرکاري ادارو کې عاملان خلق دي نو هغې دپاره به ځان لزې مقرر کړی شوی هلته به هغې ته په دسترخوان باندې شراب پراته وي تعلیم یافته خلک کله چې زما د قوم تعلیم یافته خلک په دې ګن کې مبتلا دی زه به د لوپر ټایپ خلکو نه څه ګیله وکړم ستا نه خو د خلکو تمه ده چې په مستقبل کې به دا د قوم معمار جوړېږي لیکن ته خونخوار جوړېږي په مستقبل کې ته خو تخریب کار جوړېږي د نشې په وجه باندې نن که شاعران شعرونه هم وایي په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ نو د هغه شعرونه کې به هم د شرابو تذکره خامخا کېږي د شرابو د تذکرې نه بغیر د هغه شعر نیمګړی معلومیږي او کار ایسي شراب لاندې شراب باندې ساقي جام ښکته او ساقي جام پورته جام خالی شو جام ډک شو په دقه باندې به د خپل شعر بنا کړی دغه شراب د ستا سر وخوري او دغه جام د ستا په سر باندې مات شي چې ستا شعر بغیر د دې نه مکملېږي او دا مسلمان ځان ته وایي دا پښتون ځان ته وایي د خپل شعر د شراب په تذکره باندې ښایسته کوي دا خپل شعر د پردو تورسرو د هغې د شونډو او د سترګو په تذکره باندې ښایسته کوي دله شرم او حیا نه ورځي او بیا نتیجه هم دقه راوځي چې په سوشل میډیا باندې بیا په دغه اشعارو کې کم چې علما دي کم چې د انبیاو وارثان دي نو په هغې پسې به لګیایي ملا داسې وکړه ملا داسې وکړو بې غیرته دغه ملا خو چې تا باندې جنازه نه یې کړي تا اوس قبر ته نشي ښکته کولی او شعرونه څه شعرونه خلک به هم لګیا ته وا 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 یو ځلې بیا دا شعر ویوه او کمنټونو کې به ورته څه به لیکي نایس صیبه ډېر زبردست پلان او ډیک وغیره او د هغه به د شعر کې تذکره صحیح شعر کې به د هغه تذکره دای شراب لاندې او شراب باندې او داسې شعر بار کې خو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو لأن یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا د یو سړي دا خېټه چې دا د وینو زونه ډکه شي دا ونه بهتر در دی چې داسې اشعارونه ډکه شي هغه والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون شاعران د هغې تابعدار خو چې کوم دی هغه ګمراهان خلک دی په هر وادی کې په هر کنده کې سرګردانه ګرځي سیوا او شکل ته چې وګورې نو ملایکو ته کړي کړي داسې بې خونده شکلي او دی به لګي په عالم پسې شراب لاندې شراب باندې ته خو دې اول دې شکل ته وګوروې ځان یې موالي جوړ کړی وګونه یې په یختو کې پټ کړي په ګیره کې به ډیزاین میزاین جوړ کړی او سی به لګي په علماو پسې او شعر به د شراب او تذکرې نه خالی نه شراب لاندې شرابانې په داسې شعر باندې به موږ څه وکړو چې په هغې د الله او د رسول مخالفت وي او په هغې کې د اهل علمو د هغې بېعزتي د هغې بې احترامي د هغې بې قدري خو داسې خلکو انجام بیا ډېر غلط وي د دې خلکو بیا انجام ډېر زیات غلط وي لہذا د قیامت علامو کې دا علامو واقع رښتینې ده نن تاسو ګورئ په دې طالبي ادارو کې شراب دا یوازې د غندې چې بس ګیلاس به دسې اوس کې به په دې کې چرس پکې داخل دي دغه آیس پکې داخل ده ټنډۍ پکې داخل ده او ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي وو لتستحلن طائفة من امتی الخمره
زما په امت کې یو جماعت یو طائفه یو گروه هغه به شراب ځان د پاره حلال ګڼي یسمونها باسم او هغې ته به یو نوم ورکوي بغیر اسمها بغیر د نوم خپل نه نوم به وله صرف بدلوي نور مقه شرابي نوم به وله دوی بدلوي چرس نوم به ورته ږدي د ټنډۍ نوم به ورته ږدي د آیس نوم به ورته ږدي یو نوم ورته ایښودلی بل نوم ورته ایښودلی یسمونها بغیر اسمها بغیر د خپل نوم نه ورته نور نومونه ږدي لیکن په نوم باندې خو د شي حکم بدلیږي نه چې دا یې حکم ته بدل کړي حقیقت د هغې خدای د شرابو که ته ول هر قسم نوم دی دا زما نبي ویلی دي چې نوم به وله دي اوږدي نوم به وله بدلی او شراب بس کې عام کله به آیس او کله چرس او کله یو او کله بل مختلف نومونه او بعضې داسې خلک ته به حیران شي ورته ډېر سقناک خلک ډېر اثر رسوخ والا خلک ځینې خلکو باره کې موږ خبر شو موږ له د مخ نه شرم راځي حیا راځي چې خبر شو دام چرس کی وایي دام خو پوخ عملی دی وایي ستا به عقل کار پیری چې کله داسې خلک شراب څکي او داسې خلک نشې کوي زه به د عامو خلکو نه څه ګیلې وکړمه لہذا دا قیامت د علامونه یو بله علامه ده بله علامه د قیامت د علامونه هغه دي مساجد دا ښایسته کول او په مساجدو باندې بیا فخرونه کول دا خو ډېره زیاته عامه ده په دې وخت کې مساجد ښایسته کول اسراف پای کې کول او بیا په هغې باندې فخر کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتی یتباهى الناس فی المساجد مسند احمد کی روایت په اسناد صحیح قیامت په نه قایمیږي څو پورې چې خلکو په جوماتونو باندې فخرونه شروع نه کړه خلک به په جومات باندې فخر کوي دا صحیح بخاری کی دا مسند احمد کی دا روایت دی پر روایت د نسائی کې وسدا سے راغلی د ابن خزیمه کی من اشراط الساعه ای یتباهى الناس فی المساجد د قیامت نه خو نه دا نه خدا چې خلک په مساجدو کې فخرونه شروع کی او فخر به صرف کوي آبادی به نه روایت د بخاری کې سره راغلی دی په روایت انس بن مالک باندې یتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا ثم لا يعمرونها الا قليلا خلق به فخرونه کوي په جمعاتونو باندې خو جمعات په آبادی نه ګوري جمعات په خالی پروتي ډول سنگار ډیر زیات مزدار لیکن په جمی په دوران کې بیا یو چند کسان به ولاړ نور بقلارې په خپل کورونه کې پراته یا بچته چکرې لګي او دار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ هغه روایت کې راغلی صحیح بخاری کې لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى تاسو به جمعتونه داسې ښایسته کوي لکه څنګه چې یهود او نصارا ښایسته کړي حق په پکې نه بیا مسجد ټیک د آبادۍ ته محتاج دی د وخت په صورت باندې پای کې کار کول پای کې سنت طریقه ده اسراف کول پای کې دا سه ډول سنگار پای کې کول چې په خلکو توجه پکې خراب شي دا د يهودو او د نصاراو عمل لې او به پای باندې فخرونه کول چې د هدایت پکې نام او نشان نه صرف فخر د پاره زما جماعت ډیر زیات غټ دی زمونږ جماعت کې ګڼ ډیره زیات دی زمونږ جماعت کې ایسی لګېدلې زمونږ جماعت کې د ګرمو په پروګرام شته فلان شته ستاسو جماعت کې هیڅ نشته صرف فخر پکې مانځه کې څوک نه دا د قیامت د علامو یو علامه ده کوشش هم خلک صرف د دقیقې لپاره کوي نور آبادی نه چې مسجد آباد شي یو بل علامه د قیامت د علامو نه هغه آبادی غټې غټې جوړول اوږدې اوږدې آبادۍ جوړول خو مخکې ما تاسو ته ویلي وګورئ یو خبره یاد لرئ نفسي یو علامه کېدل قیامت دا دلیل د دې نه چې دا کار به حرامي کله به حرامي آبادي جوړول شرعاً دا څه مانع نه دي خامخا د انسان ضرورت دی لیکن اسراف کول لا ناروا دي ان الله لا يحب المسرفين الله زیاته کوونکي نه خوښوي ګورئ اسراف کوونکي نه خوښوي ګورئ اوږدې اوږدې آبادۍ جوړول دا د قیامت د علامونو یو علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر ناست دی جبریل علیه السلام راغی او د یو مسافر په شکل کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم خواته کېناستو اوږد حدیث سے صرف مقصودی جمله تیر عالم ایمان بارکه تپوسو کی اسلام بارکه تپوسو کی احسان بارکه تپوسو کو آخری تپوس دا حکومت الساعه
قیامت بکلی ویل. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل مل مسئول عنها بعالم من السائل. چانه چې تپوس شوی دی خپل ځان یادو، دا ډېر پوه نه دی سوال کوونکی نه. چا جبریل لمن چې تا ته پته نشته ما ته هم پته نشته دی. جبریل ته وایي فاخبرني عن اماراتها، ما ته خبر راکا د قیامت د علامو په باره کې. نو جبریل علیه الصلاۃ والسلام ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یو جمله پکې دا وایي وان تلد الامه ربتها یا ربها، وینځبا خپل مالک وځي لکه دا روس علامه کې ذکر کوم. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. تبوینی هغه خلک چې هغې بربڼو خپیب لخپیو غریب خلکو ګړي بیزې سره ولې هغې به اوږدې اوږدې آبادۍ جوړې کړي. یتطاولون فی البنیان، غټې غټې آبادۍ به جوړوي. هغه غرڅنه خلک په غر کې اوسېدونکي خلک هغې به د خاریه والا نه زیاتې اوچتې آبادۍ جوړوي لکه څنګه چې تاسو په خپل باندې هغه ګورئ. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي. او دا عرب کې هم دی او دا په عجبو کې هم دی، ټولو کې دا دی. روایت دا ابو هريره کې داسې راغلی دی صحیح بخاري کې لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قیامت هغه پورې نه قایمیږي څو پورې چې خلکو د یو بل سره په اوږدوالي د آبادو کې مقابلې نه شروع کړي. يتطاولون في البنيان، تطاول باب تفاعل مشارکت دپاره مقابلې دپاره یو بل سره مقابلې کوي چې زما کور ډېر زیات غټ شي، د بل د کور نه بل به دا کوشش کوي چې زما غټ شي. خپه کېږو به نه، صفا صفا خبرې به کوو. زمونږ ایمان نن دې حد ته رسېدلی دی چې مونږ په کور باندې لکونه کروڑونه روپۍ لګو، یو چت باندې تسلي ونشي دویم جوړو، په دویم ونشي دریم جوړو، جیب سوتر بار نم کوو، ټایلونه ورته بار نم کوو، دننه نم کوو، قسمه قسم رنګ روغان دا ولا ټول کوو لکونه باندې. او چې کله د مسجد خبره راشي بیا هم ټوکرۍ نیولي د الله د کور دپاره چانده. نو ما با 10 روپیز د غوږ نه نیولې د جب نه بیا راوالم دا به ورارتوم 10 روپیز. سبحان الله، یعنی زما د الله کور دا د 10 روپیز محتاج دی. زما د الله کور دې حد ته ورسېده دومره د سپکې نسبت چې کوم موږ د الله کورونو ته کوو، قسم په الله چې دا موږ بل شي ته نه کوو چې په کور باندې زه لکونه کورونه لګومه. ولی هغه زما د دنیا صورت دی، خو که مسجد زما د دین او د آخرت صورت دی. هغې دپاره به 10 روپۍ زما د غوږ نه نیولی یا به 20 روپۍ زما نیولی وله. د هغې دپاره ما بار سړک کې کټ لګولی او هغې کې به خلکو ته یم چې چانده وکوئ مسجد جوړېږي، چانده وکوئ مسجد جوړېږي. هسې لږ حیا او شرم موږ له پکار دی او که نه دی؟ الله و موږ ته نه ګوري چې خپل کور جوړې لکونه پلو لګې او زما کور چې جوړې نو ټوکرۍ دې نیولي بار چندې کې. په ایمان یې ویل ځان څه لږ خو سوچ وکړئ که نه. دا زموږ الله موږ ته نه ګوري چې دا مال خو تعالی ما درکړی دی، دا خو زما مال دی. ولا یسألکم اموالکم، الله خو ستا مال نه غواړي. کوم مال چې درکړی دا خو د الله مال دی، ستا څه شی دی او د الله مال دی. او پای کې بیا د الله کور چې کوم دی هغه دې وروسته کلی خپل کور دې مخکې کړی. په دې به خفه کېږو، په دې ګډ موږ ټول مبتلا یو. اول اخره پکې موږ ټول مبتلا یو، اول پکې زه او ورپسې پسې بیا نور دي، ټول پکې موږ مبتلا یو. او بیا غټ غټ خلک چې وګورئ هغې به هم ټوکرۍ نیولي، هغې به هم ټوکرۍ نیولي، په ګاډو کې بیا ګرځئ یا په سړک کې بیا ګرځئ، چانده وکئ مسجدونه جوړېږي، چانده وکئ جمعه جوړېږي. بعضې خبرو کې به عرب منئ ګورئ ښه هر څنګه خلک چې دی خو په دې بعضې خبرو کې هغې نمبر وړی زموږ ټولو نه. یو د توحید په باب کې، یو د مانځه په باب کې، او یو د چندو په باب کې. عربو کې به تاسو چرته بیا نمونه چې یو جمعه جوړېږي او چا بار کټ لګولی یا په ګاډو کې ټوکرۍ ګرځولي چې جمعه جوړېږي. ای چې کله په مور او پلار پسې صدقه کوي ای څه کوي جمعه ته زه جوړم یوازې ګوره د بل چا پکې 1 روپۍ نه منم، یوازې به زه جمعه جوړوم. موږ چې صدقه کوو ټول ریاکاري کوو، موږ صدقه کوو مور او پلار پسې صاحب راشم میخه به حلاله کړمه خلک راغونډ کړمه ټول به دا خوراک وکړي او سهار له به تې ګندګي جوړه شي وبوځي بس ختم. زمونږ دغه صدقې دي زمونږ او دغه زمونږ خیراتونه دي.
دا ولی یاره چې اوس په خلک وایي چې پلار یې مړ نه هېڅ یې پسې ونه کړه ته ځل خلکو ته ښیې که نه خپل پلار په الله باندې بخي که صرف ځان خلکو ته ښیې بلکل بیا زموږ ستا سره به دې کې اختلاف نشته او که خپل مور او پلار دې په الله باندې بخي نو خو د الله سره خپل پټ تعلق ساته که نه د الله سره خپل ربط ساته پټ زمونږ جماعتونه دغه حد ته ورسېدل مونږه مجبور یو نن چې مونږه چاندې کوو په دغه وجه باندې چې څوک صاحب استطاعت دی هغه وډوله دا ونه مونږ ته چې خیر د چاندې مه کوئ مونږ به دله جوړ کړو خیر دی دا اوسه پورې چا ونه ویلو بله علامه د قیامت د علامونه هغه د کثرت القتل ډېر قتلونه کول قتل قتال سوا کېدل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا تقوم الساعه قیامت به نه قایمیږي حتی یکثر الحرج تر دې چې حرج هغه به زیات شي صحابه کرام ویل ما الحرج یا رسول الله حرج څه ته ویل کېده الله رسوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل القتل قتل او قتل به سوا شي صحیح مسلم کی حدیث سے بل روایت کې راغلی والذي نفسي بيده قسم په هغه ذات چې زما نفس دا په لاس کې دی لا تذهب الدنيا دنیا به نه ختمیږي حتی یات علی الناس یوم تر دې چې په خلکو باندې به یو ورځ راشي لا یدري القاتل فيما قتل قاتل ته پته نه لګي چې په څه کې ما قتل وکړو ولا المقتول فيما قتل مقتول ته پته نه لګي چې زه په کومه کاته کې لاړم مړ شوم صحابه کرامو فرمایل کیف یکون ذلک یا رسول الله دا حالات په څنګه راځي دا به ولې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الحرج قتل و قتال بس واشی القاتل والمقتول فی النار قاتل و مقتول دواړه به جهنم ته ځي اس پته بچاته نه لګي چې په څه کې لاړم په څه کې چا ووجلم او په څه کې مې څوک وواژه اس پته به نه لګي او په دې باندې هغه حدیث بیا دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې آخر کې داسې فتنې فسادات پر راشي چې ينزع عقول اکثر اهل ذلك الزمان چې اکثر خلق دغه زمانه عقل من خلق دغه په عقل واغستل شي خلکو نه بقمقل جوړ شي سړی پوهیږي په دې باندې چې دا سړی زه پس کې وجنم او دا اوس شته نشته دی تاسو چې چرته سوشل میډیا کولاو کوي بل خبر به تاسو ته نه میلاویږي پلاني ځکه قتل شو پلاني ځکه سړی مړ شو پلاني ځکه ښځه مړه شو پلاني ځکه ماشوم د پیسو د پاره د یو چند ټکو د پاره د مسلمان وینه خلکو ته داسې اسانه ده لکه سړی چې ګازره خوري تاسو ګورئ نه په سوشل میډیا باندې بعضې خبرونه راشي چې د سړي عقل حیران کی چې نن د دې خلکو نه عقل چا واغسته وړه ماشومه جینۍ اختر ته 2-3 ورځې پاتې دي یا یو ورځ 2 پاتې دي نکریزې ښودلې بهر ته راوتې بازار ته راوتې ده چرته بنګړي منګړي به پلاس وي بازار کې به سودا کوي او دې ظالم او دې قاتل هغه ماشومه قتل کړې ده لاس یې کټ کړی دی او بنګړي تې ایستلي دي لاس کټ کوي او بنګړي تې وباسي او وړې وړې چاچی په هغې نکریزې ښودلې ای ظالم ستا دغه لاس دې الله مات کی دغه لاس دې الله په اور باندې وسېځه ته دومره سنګدلی ته دومره غټ ظالمې ستا خو د فرعون نه زړه سخت دی فرعون به چې څنګه منور بچي د نور چا په واسطه باندې ذبح کول تا خو د هغې په شانته کار وکړه چې وړې وړې چاچې تا په چاړه باندې کټلې او تا هغه قتل کړه او بیا دغه راته وګورئ نن عقل له خلکو دومره واغستلی شو د خلکو ضمیر بالکل مړ دی چې سوشل میډیا باندې ګورئ د 6 او 2 کالو ماشومه یوازې قتل نه بلکې لاول د هغې بېعزتي کول د هغې سره بدکاري کول وروسته بیا هغه وژل دا انساني عقل دی دا مسلماني ده او دا عقلمندي ده دومره زمونږ عقل واغستلی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل نه ویلي چې په دغه زمانه کې به د خلکو عقلونه واغستلی شي عقل به په چا کې نه وي ظالم ته چې دا وړه ماشومه وجنې د هغې بېعزتي او بدکاري ورسره کوې بې قتلې ته لور نه لرې ته خور نه لرې ته لوسی نه لرې ته دومره بې ضمیرې
ستا دغه لاس دې چوري چوري شي چې تا په دغه لاس ور دې ماشوم بې عزتي کول او تا وژله. تا دې الله ذلیل او رسوا کړي چې تا داسې کار کاوه. نن موږ دې ته خیال ونه کړو چې موږ د خپل اهل نه بیرته لږ عبرت واخلو چې زما دا ماشومه ده، په خپله خو دې لږ سړی فکر کوي، غور دې کوي، زما ماشومه ده، 6 کاله او د 2 کالو یا د 10 کالو ماشومه ده. ته په خپله سوچ وکړه دا ته برداشت کولی شي؟ ستا د عقل مني ته به دا برداشت کړي چې د دې څه څوک بدکاري وکړي، لاسونه دې کټ کړي، بیا بې قتل کړي دپاره؟ ستا د عقل مني ته دا برداشت کولی شي؟ ظالمانو د بل لور ولې ته دغه شان قتلې؟ تا کې عقل نشته دی؟ خلکونه درندګان جوړ شول. نن معاشره داسې جوړه شوه خلک درنده شوی دی او دا ټول د دین نه لرې والی دی، د دین نه لرې والی دی. خلک د دین نه لرې دی. بیا م علما بدنام دي صاحبه، بیا م علما بدنام دي. او علماو ته بیا خلک څه وایي؟ تړ کلاس خلک ورته وایي چې دا تړ کلاس خلک دی. وی شکر وباسئ چې دا علما شته دی چې که نور څه فسادات در څه دی خلکو کولی او دا شروع قربانې څه چند خلکو وکړه چې ماشومان یې دله قتلوي او بې عزته کوي دله. تاسو به نور څه کېږي وی چې ته علماو ته تړ کلاس خلک وی؟ دا علما دي خلکو ته دین ښیي، خلکو ته د انسانیت قدر ښیي، ورته انسانیت خلکو ته ښیي چې انسانیت وپېژنې. زما رڼو حسن بصري خو ځکه ویلي ولولا العلماء لکان الناس کالبهائم، که دا علما نه وی دا خلک بس درندګان وی، دا خلک بس ناور وی که دا علما نه وی. شکر ادا کوئ زما رڼو چې دې علاقو کې الله فضل کړی دی، دین خلکو ته ښودلی کي او چې ښکته لاړ شي هلته خو انسانیت ته خاورو سره میلاو شو. انسانان نه پېژني څوک چې انسان لا څه ته وایي، صرف او صرف خپله خېټه ډکه او خپل جب ډکه وکړتې. دا انسانیت دی چې ته د خپلو پیسو دپاره د چند ټکو دپاره د خپل خواهش د پوره کولو دپاره ته واړه ماشومان وړې ماشومان یې د هغې بې عزتي، د هغې څه بدکاري او هغه بیا الټه بېرته وژل. ارمان دی عمرنو، ارمان دی عمر ابن الخطاب، چې عمر ابن الخطاب موجود وی کنه، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه موجود دی نو ډېر بخوي. ارمان دی محمود غزنوي، چا ته شکایت وکړو ویل ستا زوی راځي او زمونږ کور ته زمونږ کور کې جنۍ د هغې څه بدکاري کوي، د باچا زوی دی. محمود غزنوي قسم کړی چا پورې به اوبه نسکم، څو پورې مې چې دا حق نه ورکړی وله او ګرځېده پسې. او چې کله زوی وراوښته پردي کور ته او ورغې پسې، هغه خو مجبور و غریبانان، د باچا زوی دی چې وراوښته پسې هلته او بس دی پسې ورغې او تورې پسې راویستله او خپل زوی هلته قتل که او بیا کور خلکو ته ویل مال اوبه راوړئ. اوس څو ورځې وشو ما اوبه دیس کړي، ما قسم کړی و چې څو پورې مې دا کس وژلی نه وي که نه دا خپل زوی او پورې به زه اوبه نه څکم. ویل مال اوبه راوړئ زه ډېر تکې شوی یم. ویله دغه شان محمود غزنوي او دغه شان عمر ابن الخطاب دا موجود وی. یو کس یې په چوک کې دغه شان ته پانسي کړی وی، د چا مجال نه و چې بیا د چا خور او لور له چا لاس وروړلی، چا ماشوم له چا لاس وروړی وی. خو ما خو تاسو ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د خلکو عقلونه به واغستلی شي، خلکو نه به عقل ختم شي، بې عقله به شي خلک، عقل به په شا کېدی، چاته به انصاف نشي ورکېدلی. الله رب العالمین دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي، الله دې زموږ عزتونه، زموږ اولاد، زموږ زنانه، زموږ ماشومان د هغې حفاظت وکړي. انشاءالله باقي علامات په بله جمعه کې ذکر کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.